السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی هغه تاسو پاپ سندرغاړي د ملیزر ته ریل ګاډي انجن ښکارم. دا راته وایي جی چې دا پاپ سندرې تاسو د کله نه شروع کړي دي؟ دا خو جي زما یو نیکو او هغه چې به کله ټپي او سندرې اورېدې نو ډېر زیات پې ورته جړل. ډېر زیات پې ورته جړل او دومره مې ورته وجړل چې پوزې نه به سم کولر جوړ شو. دا راته وایي جي چې هغه کومو سندرو ټپو ته به هغه جړله؟ هغه دا سندرې وي اول به کله کله غم و اوس مې دا تر شو کروندې بګي غموما اول به کله کله غم و ای هاي اوس مې دا تر شو کروندې بګي غموما اوس مې دا تر شو کروندې بګي غموما बंदे बंदे जी उबीलुना जाना न मेरे लड़ाजनू जी उजांगना रोड़ा बंदे बंदे जी उबीलुना जाना न मेरे लड़ाजनू जी उजांगना. بیا څه چلو شو؟ منجي زمونږ په کلي کې یو بدماشو جانان نامې وه. حاجي په زمانې کې کلک بیرې پورې وتړه. ولې؟ وی ته ما پورې ټوکې کوې په شرمونو دې شرمولو. بچي زمانې کې د هغه مواد ونه کړه. واده نه و کړی؟ نه چې ستا نیکه واده نه و کړی که نه؟ نه و کړی که نه؟ نه جي. نه چې نیکه دې واده نه و کړی نو بیا ستا څنګه نیکه شو؟ ته څنګه نسې شوې؟ هغه چې زما د نیکه رورو. څه نوم یو؟ څه نوم یو؟ مایکل جیکسن. ډېر زیات پښتون سړی و چې مطلب دا دی چې ته د خپل د نیکه د جړا نه متاثره شو دا پاپ سندرې دې شروع کړي. جی جی. ها ستاسو د دې پاپ سندرو استادان شته دی جی؟ دې استادني. هغه څنګه جی؟ نو وایي جي دوپړی موپړی ډرم هم غږوه او ورسره لکه د پیریانو غومبر واچوه بس دا پاپ سینګینګ. ها بله د دې نه علاوه چې تاسو له دا کوم شاعران دا پاپ سندرې لیکي جی؟ د دې شاعري جي دومره ګرانه نه تاسو زما هغه سندره اورېدلې ده چې په کومه ماته بین الاقوامي ایوارډ میلو شوي؟ هسې اورېدلې خو ما کومه یوه جی؟ نو جي د دې شاعرۍ خبره ته کوم چې د دې شاعري چې کومه وه نو چا لیکلې نه وه جي چا په اخبار کې پکوړې خوړلې وي او هغې کې یو خبر و کاغذ تا راواغست او هغه کاغذ ما راواغست خبرې نه ما سندره جوړه کړه هغې باندې ماته پي ټي بین الاقوامي ایوارډ میلو شو. ها کومه سندره وه جي؟ سندره چې دا رنګ وه چې یو سړی ټک و ट्रक वाला उतखती दो 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 ट्रक वाला उतखती यो सड़ी ट्रक वो चिकनी पिकनी जो चिकनी पिकनी जो चिकनी पिकनी जो चिकनी पिकनी जो ट्रक वाला उतखती दो ट्रक वाला उतखती दो ओ په دې سندره تاله ایوارډ درکو جی ماته به بین الاقوامي ایوارډ ملو شو. بس هغه هم ستا غوندې وزه. حاجي دا ستاسو دا پاپ سندرې کم خلک اوري؟ په چا چې جي خارخ لګېدلي